له ډیره وخته خبریالان پر دې لاره نه دي تللي. وروسته له هغه چې په هیواد کې جګړو زور واخیست، عام ژوند د کمرو له سترګو پناه و. سړک د لغمان ولایت تالیشنګ سیمې د یو وخت آباد بازار ترڅنګ تیریږي چې اوس یې پر ویجاړیو د سیمې خلک بیرته لګیا دي او له سره یې رغوي. سی ام جی دا ځل په لغمان کې د هغو سیمو د خلکو تریخ ژوند درته انځور کړی چې په تیرو 20 کلونو کې جګړو سخت ځپلي او د ځاني تاوانونو ترڅنګ یې مالي زیانونه هم ورته اړولي دي. بازار ته نږدې د دې ماشومانو پر یوه ډله پیښیږو. په دې بازار کې نن غټه ننداره زموږ کامرې دي او ډیری ماشومانو ته یو نوی شی دی. دلته سړی پوهیږي چې دا سیمه څومره یوازې او تنها پاته ده. بازار ته په رسېدو سره خلک خوشحال وو چې کلونه وروسته یو څوک د پوښتنې لپاره راغلی او ممکن دا پوښتنه د دې لامل شي چې یو څوک یې لاسنیوی وکړي. د دې سیمې خلک وایي امریکایي ځواکونو یې تر ټولو مقدس ځای مسجد هم ورپرې نښود او د جګړې په اخرو ورځو کې یې بمبارد کړ. دلته یې موږ دغلته کته کېږو، تاسو ګورئ د خلکو تعمیرونه په بمبار کې راخیسته ده. د دې چا پوښتنه کړې نه ده او حادث راغلی نه ده. موږ مسجدونه ویجاړ شوي دي، څوک راغلي نه دي. تاسو برحال وګورئ نو دغسې حالات ده په دې کې وحشت. وګورئ دا زموږ مسجد تر څو دغه له منځه تللی ده، د دې څوک پوښتنه کړې نه ده. دوی که څه هم د جګړې د لمن پر ټولېدو خوښ دي، خو له دولت، نړیوالې ټولنې او ټولو خیریه بنسټونو خفه دي او وایي څوک یې پوښتنه نه کوي. د دوی په خبره نه د جګړې پر مهال او نه هم اوس چا ورسره مرسته کړې او د ژوند له ډیری اسانتیاوو بې برخې دي. شهیدان، هغه زخمیان، هغه حالات چې په موږ تیر شوی ده، هېڅوک زموږ پوښتنه ونه کړي. اما د موږ د منطقې خلک تقریبا 3000 کوره په یو وخت کې یادېده، اوس د 15,000 نه هم زیات دي. دا د غرم د لندم د دغه ټول چا پوښتنه نه ده کړې. په دې سیمه کې له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوي دي. دوی وایي د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو د امکاناتو نشتون او بېوزلۍ یې مخه ډب کړې ده. دغه ماشومان له حکومت څخه په بمباردونو کې د ویجاړ شویو ښوونځیو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي او وایي چې ړنګ شوي ښوونځي دې بیرته ورغول شي. ما مکتب د جنګ رفتنه مې درسم کلی. موږ د جګړو له امله نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ سو. سیمه مو ټوله تباه شوه، دره بدره شو. اوس مو هم ښوونځي ټول ویجاړ دي او په ویجاړ ښوونځیو کې زده کړې کوو. ما مکتب نه لرم، مکتب ما بمباري. موږ ښوونځي نه لرو، په هوایي بریدونو کې ویجاړ سوي ښوونځي غواړو تر څو له نورو سره مرسته وکړو. موږ روانېږو. د دې ماشومانو لپاره دا ننداره په همدې ځای پای ته رسیږي. د دې سیمې تر یوازیني روغتون پورې ځان رسوو چیرته چې 6 میاشتې وړاندې ورباندې امریکایي ځواکونو بمبارد کړی او د دې روغتون زیاتره برخه یې ویجاړه کړې ده. په لاره کې د دې سیمې پر یو بل بازار باندې پیښیږو. دلته هم هر څه ویجاړ ښکاري، خلک یې ګیلهمن دي او وایي چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا د ډېر مشکلات تیر شوی دی، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو کورونه وران شوي دي، کلیوالو ته ډېر صدمه رسېدلی دی، د کلیوالو حتی کورونه پکې خراب شوي دي، ماشومان پکې زخمیان شوي دي، وژل شوي خلک هم دي پکې. او دلته دا دوکانونه چې دي دلته ډېر غټ بمبار شوی او تیاره راغلی او دلته خلکو ته ډېر تلفات اوړېدلي دي. تر روغتون پورې رسیږو. مسؤلین یې وایي هره ورځ ورته سلګونه ناروغان د دې او شاوخوا سیمو څخه راځي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. بمبارد وشو تقریبا 8 میاشتې مخکې، د شپې 10 بجې یو وار تیارې راغی. موږ خپل کور کې وو، 2 دانې تیارې دلته راغلل، بامونه یې واچول، بمبارد یې وکړ. اوس تاسې ګورئ چې دا زموږ انتظارګاه او هغه اتاق ټول وسوځېد، سامانونه ټول وسوځېدل. موږ د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ یوې بلې هغې سیمې ته ځان رسوو چې امریکایي ځواکونو افغانستان ته په راتګ سره لومړني بمباردونه په همدې سیمه کې ترسره کړي دي. په لاره کې د دې ولسوالۍ ښایسته درې د سیاحت او چکر لپاره تر هیڅ ځای کمې نه دي، خو جګړو د دې هیواد له اوسېدونکو او نورو خلکو څخه پټې ساتلې وې. د الیشنګ ولسوالۍ د میل درې ته رسیږو. دې سیمې ته ورغلی سړک خام دی.
له موږ سره په سفر کې ملګري خلک چې نه غواړي پر کامره راښکاره شي وایي د ژمي په موسم کې د دې درې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ وي او نشي کولی خپل ناروغان تر روغتون پورې ورسوي. د میلدرې تر کنډۍ کلي پورې رسیږو. دا کلی د لغمان ولایت له مرکز څخه لسګونه کیلومتره وړاندې د دې غره په څنډه کې پناه پروت دی. کلي ته په رسېدو سره موټر هم د دې سیمې د ماشومانو لپاره نوی شی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي تیرو جګړو کې پر سیمه زیات هوایي بریدونه ترسره شوي دي او ډیری کورنۍ یې بې سرپرسته کړي دي. دلته ډېرې بمباریانې شوي او نو زموږ د کورنۍ غړي خو تقریبا ما مخکې وویل چې 14-15 کسان یا 12-13 کسان دي که نه. احمد د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي. وایي پلار یې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی او دی اوس د کورنۍ سرپرست دی. زه د کور سرپرست یم او کور ټول زما په غاړه باندې. په بمبار کې شهیدان شوي پلار مې هم شهید شوی او تره مې هم شهید شوی. د لغمان والي له CMG سره بیا په یوه ځانګړې مرکه کې د دې سیمې خلکو ته د مرستو د برابرولو ډاډ ورکوي او وایي چې تر اوس مهاله پورې یې څه ناڅه مرستې جګړه ځپلو سیمو ته رسولې او لا یې هم هڅې روانې دي. نوموړی له نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو د دې ولایت د جنګ ځپلو سیمو لپاره د مرستو غوښتنه کوي او وایي په شفافه توګه به تر اړمنو کورنیو رسیږي. لغمان ته دغه شلو کلو کې د لغمان خلکو ته هغې ادارې او اشغالګرو ډېر تاوانونه رسولي دي. اوس په بد اقتصادي حالات کې د لغمان مظلوم خلک قرار لري او د دنیاوالو نه مې دا غوښتنه ده چې اوس لغمان ته ډېر متوجه شي او خلک ډېر مظلوم دي او اقتصاد ډېر خراب ده او لغمان تقریبا چې کافي وران شوی ده. نو لغمان د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې جګړو پکې زور واخیست او د دې ولایت ډیری اوسیدونکو ته یې ځاني او مالي زیانونه واړول او ترڅنګ یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړل. احسان الله کریمي، CMG، د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ.